ګرانو لیدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د الف مد درس وایو. الف مد د پښتو الفبا دوهم توری دی. تاسو پوهیږئ چې موږ الف مد ته ولې الف مد وایو؟ هغه په دې چې د الف پر سر چې د سایوان په څیر دغه نښانه وینئ و دې ته مد وایي، نو په همدې خاطر یې الف مد بولو. ستاسو په تیر درس کې الف په یاد دی؟ د الف څخه انار او انګور راتلله. راځئ چې د الف او الف مد ترمنځ فرق زده کو. الف د ا یا ای غږ ورکوي، لکه انار، انګور، انسان. خو الف مد چې دی هغه لږ کشیږي او د آ غږ ورکوي، لکه آیس کریم. موږ که د الف څخه ارزانه وایو او د الف مد څخه آیس کریم وایو، نو ښه ترابه مو د الف او الف مد فرق کړی وي. موږ وایو ارزانه آیس کریم. ګورئ، الف ارزانه، الف مد آیس کریم. نو راځو خپل درس ته. الف مد آریانا. آریان په آریانا کې آسټرالیا ته ځي. آریان د یو هلک نوم دی. آریانا د افغانستان تیاره ده. اوس نو تاسو دا دواړې جملې زما سره تکرار کړئ. آریان په آریانا کې آسټرالیا ته ځي. آریانا د افغانستان تیاره ده. تاسو ګورئ په دې جملو کې ټول الف مد راغلی دی او په همدې خاطر یې لږ لوړ وایو. آریان، آریانا، آسټرالیا. راځئ چې وګورو چې د الف مد څخه نور کوم نومونه راځي. الف مد آس. آس ته په انګلیسي کې هورس وایي. الف مد عام. اکثره خلک عام ته ام وایي، په الف یې وایي، الف میم ام، خو صحیح عام دی. الف مد عام. او دا چې څه دی؟ آیس کریم. آفرین. نو موږ ګورو د الف مد څخه آس، د الف مد څخه عام او د الف مد څخه آیس کریم راغلی. الف مد چې په مابینځ کې راسي نو څنګه به ایسي؟ قرآن شریف. په قرآن شریف کې الف مد په مابینځ کې راغلی دی. اوس نو تاسو راته ووایاست چې د الف مد څخه نور کوم نومونه راځي. آفرین. well done. د نن دا درس په 3 وارې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. الف مد آریانا. آریان په آریانا کې آسټرالیا ته ځي. آریانا د افغانستان تیاره ده. تر بیا مو پر خدای سپارم. په مخه مو شه.